والا ده مبین صاحب خرغلاس درته وایي مهرباني وکړئ. مننه خیر اوسئ ځواک صاحب محترم. مخکې مې ډېر ریکویسټونه درته واچول خو جګ دې نه کړل. ولا پام مې خیر نه دی سوی، ډېره بخښنه غواړم. مقصد ما سره ګزاره کوه. لومړی پوښتنه مې دا ده چې دغه لاندې ورور څادر یې اچولی دا افغان ده که پاکستانی ده؟ دا زما خپل افغان ورور دی. د کوم جده د افغانستان؟ د لغمانې ما د لغمانې ما لغمانې پاکستانی خو نه؟ نه نه الله دې نه کړي چې زه پاکستانی یم. دا څه بې غیرته شناختي کارت لرې؟ شناختي کارت لرې؟ د کوم ځای؟ د پاکستان. د پاکستان شناختي کارت لرم؟ لرې مال؟ نه نه لرم. پاسپورت یو شی هم نه لرې؟ هېڅ هم نه لرم. او یم نه پاکستانی؟ نه نه یم. کور دې پاکستان کې نه ده؟ نه دی. دا ډېر ښه بیا خوشحالۍ خبر ده. مننه کوم. صحیح ده. ښه ځواک صاحب چې خبرې هم کولې څه م سره ویلې؟ ولا بس دا خو چې تا د زموږ د حمزه اشنا نه داسې پوښتنې وکړلې چې ته د کوم ځای او د کوم ځای. زه یو خبره غواړم دلته ووایم. زه حق لرم من حیث یو افغان حق لرم. پوښتنه سړی وکړي ښه خبره ده، خو زما نه ډېر زیات افغان حمزه دی، زما نه ډېر زیات پښتون حمزه دی. نه تا نه ما دا پوښتنه نه ده کړې. نه غواړم چې دلته د بر وطن ټولو ولسونو ته دا خبره خیر نه بار وطن نه یو بار او کوز به نه سره کوو. که دی د کوز وطن ویم صحیح ده، که د بار وطن وي باید سره معلومه یې کړو. نه هیڅ ضرور نه ده. دا حق زه نه لرم چې چا نه دا یو پښتون نه یو افغان نه دا پوښتنه وکړم چې ته افغان یې که نه یې. یعنې دا حق ماته هېڅوک هم دا حق هېڅوک ولې نه زه دا حق پښتو ژبه خبرې کوي، دا افغان ده خبره. ځواک صاحب ما دنه پوښتنه وکړې اوس یې تا نه کوم. دا د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د لوی افغانستان دی، دا د باچا خان لوی افغانستان دا نو خو منطقه خو به معلومه د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د 400 دی. دا د 400 ده بس صحیح ده. کټر پاکستانی ده. نه دا د ما د پاکستاني لږ صبر وکړه د افغانستان درې رنګه بیرغ لري. ودرېږه ځواک صاحب نو ته اوس خبرې ته مه شه. خبره به زما په لیف کې زه دلته لاندې یو پاکستان ودرېږه د 400 یو ملا د فضل الرحمن د ګوند هغه هم راجي که چې دلته بحث وکړو هغه هم افغان. ما دپاره ګورئ دا ډول خلک دا اوس چې په ما باندې حاکمان دي دا تر ټولو زیات پنجابیان دوی دي. حاکمان یې پرېږده د 400 ملا د لاندې د افغانستان کې په کابل کې چې دا د همدغه د 400 د هغه پښتون چې تی پاکستانی بولي د هغه نه زیات پاکستانی دا ده. پاکستانی پرېږده دلته هغه هم له ټولو نه زیات ښه افغان د راوایخله دلته د فضل الرحمن د ګونده. که هغه ته حق نه ورکړې دی هم حق نه لري چې افغانستان په مسلو کې خبره وکړي. دی د لارو بار چغې وهي. دلته اعلان د ریکویسټ اچولی د فضل الرحمن د ډلې ده د 400 ده راجګې کړه هغه هم حق لري. زه میلونه منم. دا د تا نظر ده؟ دا هم د تا هم دا نظر ده. دا څنګه کېدلی شي چې یو سیکولر پښتون د کوزې پښتونخوا ما د افغانستان په سیاست کې حق لري چې خبرې وکړي، اما یو پاکستانی ملا د 400 حق نه لري چې په افغانستان باندې خبرې وکړي؟ دا نه یو وی د پاکستان په دولت او په سیستم کې چې کوم خلک دي چې هغوی د پاکستان دولت او سیستم زه نه منم. هغه د جماعت ملا ده. نه د جماعت ملا دا ملا ده. زه ملا بیخي نه منم. دا څه وایي؟ حق نه لري حمزه چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. زه ته څوک یم چې حمزه ته دا خبره وکړو چې ته دا حق نه لري؟ ولې زه څوک یم؟ زه افغان یم. دا خو له تا نه دا ښه افغان ده. څوک وایي چې دا ښه افغان ده؟ زه درته وایم. څنګه ته دلیل راته وړاندې کړه. مهرباني وکړه ته په افغانستان کې د خپل درې رنګه بیرغ پورته کولی شي؟ درې رنګه بیرغ اصلا د افغانستان د نو ته خو پاکستانی یې، ته په افغان خو ته نه یې. لږ صبر وکړه. درې رنګه بیرغ د افغانستان د پیژندلو الګو اصلا ده نه. ودرېږه. غازی امان الله خان ته تا ویډیو ده ما سره ستا ویلې هغه غل ده ډاکو ده. ما دا خبره هغه احمدشاه بابا میرویس نیکه و.
زه د غازي امان الله خان خبره درته کوم. غازي امان الله زه د میرویس نیکه خبره کوم. تا ویلي چې هغه غل ده. غازي امان الله هغه غل ده. تا ویلي غازي امان الله تا ویلي غازي امان الله خان غل ده. هغه غل ده. نه دا اوس د تا خبرې دي چې په ما پسې دلته ما سره ثبوت د ویډیو ده. غازي امان الله خان غازي دی. اجازه ده چې سبا د هغه ویډیو نشر کړم چې تا احمد شاه ابدالي ته غل ویلي دي. بالکل یې شعر دا کودي ویلي دي. بالکل یې شعر صحیح ده. بله خبر تا نه پوښتنه کوم. غازي امان الله خان من حیث افغان ودرېږه. زه من حیث افغان تر هغو چې حمزه د پاکستان د حکومت نه د برأت اعلان ونه کړي، خپل پاسپورټ او تذکره شناختي کارډونه سوځوي، زه من حیث افغان نه منم. همدا اوس ملا صاحب هیبت الله خو نه چې مني بیا به د کوزې پښتونخوا د پوزې پښتونخوا ملایان بم بیا مني. نه د کوزې پښتونخوا ملایان بم بیا مني. نه مبین صاحب تر ټولو زیات پاکستانی ملا صاحب هیبت الله خونده والکه تر ټولو زیات خبیث منافق وطن پروش نجیب ده. دقسې تر ټولو لوی خاین سیکولر غازي امان الله خان ده. مننه ډیره زیاته مننه. دا د افغانانو ودرېږه څو خبرې زه غواړم دی ولس یو دقیقه دا مغه تکراري خبرې د هر وخت کوي. دا د افغانانو کور دی. دا د چې څوک غازي امان الله خان نه مني، څوک ډاکټر صاحب نجیب نه مني، هغه له سر افغان نه افغانان دي او نه به هیڅکله افغانان سي. دوی د افغانستان د ارزښتونو سره دوی دښمني لري، له غازي امان الله خان سره دوی دښمني لري، له ډاکټر صاحب نجیب سره دوی دښمني لري. دا راځي افغان ده، حمزه افغان نه ده. په خلاصو غوږونو دی ولس ته وایم واورئ. تاسو زه تکرار دا خبره کوم او درته نن یو ځلې بیا غواړم وکړم. حمزه دا حق لري چې ما نه پوښتنه وکړي چې ته ځان ماته افغان ثابت کړه، خو زه دا حق نسم درلودلی ځکه چې حمزه له ما نه ډېر زیات افغان دی. حمزه د چارسدې د باچا خان لمسی ده. هغه څوک چې د پښتو ژبې دپاره د پښتنو او د افغانانو دپاره تر د مرګ تر اخرې ورځې پورې وجنګېده. ته یې مهرباني وکړه څوک د بر وطن نه د پښتو او د افغانیت دپاره جنګېدلی. قصې به سره ډېر نه اوږدو او دغه ډول خلک نه دي حمزه اشنا. دوی غواړي دغسې بحثونه رامنځته کړي او دا ذهنیت خلکو ته ورکړي چې او حمزه خو د پاکستان ده. حمزه چې په هره خاوره باندې میشت ده چې په پښتو یې خبرې وکړلې، له ما ښه پښتون، له ما ښه افغان، له ما ښه زیږ افغان چې زه اصلا کې دا حق ځان ته نه ورکوم چې دا پوښتنه ځینې وکړم، خو دا حق ته لرې حمزه اشنا چې ما نه یې وکړي. ځکه زه په خپل وطن کې د خپلو د مشرانو تصویر نسم لګولی. زه مې په خپل په بر وطن کې په کابل کې د افغانستان د رنګه بیرغ نشم پورته کولی. زه په افغانستان کې دا اوس افغان نه یم. زه افغان نه یم. هیڅ سم د افغانیت داسې یو شی ما سره نشته چې زه تا ته پرې ځان ثابت کړم چې زه افغان یم. خو د ما د کوز وطن کې د پی ټي ایم او نورو ټولو غونډه کې هم د افغانستان بیرغونه پورته سوي، هم ځانونو ته د افغان خطاب کړی. نو وروره هغه احمد شاه بابا مني، میرویس خان نیکه مني، غازي امان الله خان مني، ډاکټر صاحب نجیب مني، ته یې نه مني. نو ته افغان نه یو که دا افغان نه ده؟ په کوم حق او په کوم منطق تاسو راځئ دغسې غږېږئ؟ نه زه به دته یو د مشر ته به زه یو جواب ورکړم. تاسو کوز کړو کې ما وایي زه به د سره خبرې وکړم. بېرته راجګ کا زه هیله کوم راجګې کا راویخېږه وسیف جان. یو شی زه تا ته وایم ګوره ښه نه ګورې حمزه شته ګورې ځینې بحثونه دي چې هغه یو لیول لري. نه کېږي چې ما تا سره د غواو د پسو بحثونه هره ورځ مونږ وکړو. هغه خو د کله مجبورې نه مونږ ولس د لپاره کینو دو سره کوو. نور هره ورځ د غواو د پسه بحثونه مونږ نسو کولی که نه. او دا د ډاکټر صاحب د نجیب په اړه باندې دا یې لومړی ځل نه ده، دا د 10,000 کرته دا خبره کړې ده او نور دوی هېڅ هم نه لري. نو توهین خو زه نسم اورېدلی. مهرباني وکړئ حمزه اشنا. مننه. زه دغه ته سړي ته یو پیغام ورکوم. مبین نومېږي که نه. دلته زه یو پیغام ورکوم چې جانانه داسې ده، زه چې ځان ته افغان ویم که نه، نو زه تا په رقم افغان ځان ته نه ویم. په ما او تا کې د ځمکې اسمان فرق دی. پوه شولې؟ په کور کې په دوه وروڼو کې فرق وي. یو ورور هوښیار بل قمقلي، یو ورور جیږي بل ټیټي، یو ورور سپینې بل توري. نو زه چې کله ځان ته افغان ویم، زه په تا په رقم افغان ځان ته کله نه ویم او خدای مې د تا په رقم افغان نه کېږه. ته چې څنګه افغان یې که داسې زه افغان شوم د ځان نه به زه دا مرۍ به ځان ته پرې کوم. زه چې ځان ته افغان وایم، زه تا ته خپل افغانیت وایم چې ځان ته افغان په کوم دلیل وایم.
زه ځان ته په هغې دلیل افغان وایم چې کله انګریزان دې سیمه کې وو او زما پښتون قام یې تباه کولو نو باچا خان پاڅېدو پهلنۍ مدرسې جوړه کړه انجمن اصلاحي افغانه د افغانانو د اصلاح دپاره مدرسه په 400 کې زما په کلي کې جوړه شوې وه زما مشران د هغې استادانو موږ هغه افغانانو په دې ځان پوهږه موږ هغه افغانان نه وو چې په چا باندې زور رسي په انجونو باندې په هغې باندې مکتبونه بند کړو موږ چې زورورو موږ باندې تعلیم بند کړو موږ د زورورو خلاف مدرسې کولاو کړې موږ او مغه زورورو خلاف منګه ګولې خوړلې دي منګه هغه افغانانو اول دا وره دویمه د افغانیت خبره د منګه چې د افغانستان خبرې کوو کنه نو دا زما د کوزه پښتونخوا چې دا د افغانستان برخه نه و دا افغانستان او دا د سينه و چې افغانستان ستاز مکه و زما ټوټه و پس جنگي دی و چې رزم د سره افغان ما دا زمنګ په شریکه باندې افغانستانو زم دلته افغانو مو تمل ته افغان وي زه د دې ځای افغان وم ته د هغې ځای افغان وې اولنۍ خبره خو دا کم فکر چې تا د لایف ته راوړو که نه الله دې کي چې ته ما سره یو ورځ کښېنې مو ته خبرې وکړو د حجرې جرګې محفل وکړو مو ته دا په دې باندې نه ده چې ته زما نه مشر یې زه تا نه کشر یم نو عقل او پوهه په لوستلو په اخلاقو باندې راځي نو دا کومه فکر چې تا د لایف ته راوړو چې دا د پاکستان دی ته ما ته دا خو ووایه چې یو سړی د زرګو کالو نه افغان دی اووه کالو نه په یو سیاسي نظام راغی هغه به خپل افغانیت پرېږدي زه په تا په رقم افغان نه یم چې ما باندې د 3 کالو نه طالب راغی ما خپل ارزښتونه پرېغوستله زه داسې افغان نه یم زه داسې افغان یم چې اووه کاله زما په ریاست کې ماته دروغ وویل اووه کاله ماته وویل چې ته افغان نه ماته ویلي دي نه اووه کاله ماته ویلي دي او زه بیا هم چې زه افغان یم تا ته 3 کاله وشو 3 کاله سپین بیرغه د تراوړو 3 کاله دغه ستا فکر او دغه ستا نرتوب چې 3 کاله مخکې د تو ویل ستا بیرغ چې تک سپین به یو غدري رنگ بیرغ هم لري کوم ملي سرود هم لري او ته ویل چې او یره زنیم زمو ستا افغانیت کې د زمکه اسمان فرق ته جانان ښه بالکل نو زه به تا خپل افغانیت نه ثابتوم او نه زه تا نه غواړم چې ته ماته ځان ثابت کړې زه غواړم په مو تا کې فرق چې د ولس وګوري چې موږ څنګه افغانان وو ته څنګه افغان او زموږ بچي بیا فیصله وکړي چې زما په رقم افغان شي که تا په رقم افغان شي چې ته راځې ډاکټر نجیب ته کنځلې یې ته راځې غازي امان الله خان ته پیژنې څوک غازي امان الله خان ته پیژنې دی وطن سره څه کړي دي غازي امان الله خان ته پیژنې چې هغه افغانستان په کومه لار روان کړو د لږ پرمختګ چې افغانستان کړو دا د چا د اصولو نه روان شوی دی زه د 400 افغان زه غازي امان الله خان پیژنم زه په کوزه پښتونخوا کې غازي امان الله خان پیژنم ته په ناست افغانستان کې غازي امان الله خان نه پیژنې ته په ناست افغانستان کې ډاکټر نجیب نه پیژنې ته ځان ته افغان وې نو زه نیم افغان خو زه کم افغان نیم زه تا په رقم افغان نیم او الله مې تا په رقم افغان نه کی تا په رقم افغان که زه شوم نو غواړم چې څوک مې ونیسي او د سټه مې حلال کړي مننه کوم